السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله یم، ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو ویډیو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې لایټ روم او پیک آرټ دا موږ دواړه د بغیر د اکاونټ نه اوپن کوو. مطلب چې اکاونټ پکې ورنه کوو او داسې موږ استعمالولی شو. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو ویډیو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به ګنټې نشان راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو تاسو به هر څه باندې پوه شئ. ټایم ډېر نه هروم زه خپلې ویډیو طرف ته. ټولو نه اول به د پلی سټور نه په خپل موبایل کې د پیک آرټ اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. دلته کې تاسو نه د ایمیل د ګوګل ایمیل چې کوم وي او پاسورډ وي هغه تاسو نه غواړئ. دلته کې به تاسو خپل ایمیل او ورکړئ او په ښکته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. چې پاسورډ تاسو کله ورکړئ نو تاسو به دلته کې اوس په رجسټریشن باندې کلیک وکړئ. رجسټریشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو د پیک آرټ اپلیکیشن به داسې طریقې سره اوپن شي. او که تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ سره اوپن کول غواړئ نو سیمپلی تاسو په فیسبوک باندې اوپن کړئ او خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ نو په فیسبوک سره هم دا لاګین کیدای شي. او دا چې کوم اپلیکیشن دی پیک آرټ شو او لایټ روم شو دا دواړه فری دي. نو تاسو به وګورئ چې په رجسټریشن باندې ما کلیک وکړو نو اپلیکیشن چې کوم دی د پیک آرټ اپلیکیشن اوپن شولو. ډېرو دوستانو داسې میسیجونه کړي وو چې زموږ په موبایل کې پیک آرټ اپلیکیشن نه اوپن کېږي نو هغه د دا ویډیو وګورئ اوپن وشي. او د لایټ روم ډاونلوډ کېدو دپاره به تاسو ته زه دا لینک چې کوم دی دا به تاسو ته زه په ډسکرپشن کې درکړم. سمپلی چې کله دا تاسو په دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به څه داسې شانتي انټرفیس راشي. نو دلته کې تاسو ته لیکلي دي ډاونلوډ. سمپلی به تاسو بیا په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ډاونلوډ به سٹارټ شي. تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو اوس ګورئ دلته کې ډاونلوډ لپاره د ګورئ سٹارټ شو. نو چې کله دا ډاونلوډ سٹارټ شي نو ګورئ دا چې کله ډاونلوډ شي نو تاسو ته به اوپن کړي نو تاسو ته به څه داسې شان انټرفیس راشي. نو دلته کې به ټولو نه اول تاسو په دې سکیپ یې درته لیکلی دی نو د باندې به کلیک وکړئ. دلته کې اوس وګورئ تاسو ته د اکاونټ درکړی دی چې ګوګل یا فیسبوک سره یې تاسو سیګن ان کولی شئ. خو مونږ یې غواړو چې د نه بغیر یې مونږ اوپن کړو. نو تاسو ګورئ په بره سر کې تاسو ته یو د پلس نشان ښکاري. تاسو به بیا په هغه باندې کلیک وکړئ. که تاسو چیرې ګوګل اکاونټ سره یا فیسبوک سره یا خپل اکاونټ ورته جوړوئ هغه سره اوپن کول غواړئ نو هغو سره یې اوپن کړئ. او که تاسو سره څه دا انتظامات نه وي دا اکاونټونه نو تاسو دا بغیر اکاونټ نه هم دا اپلیکیشن یوز کولی شئ استعمالولی شئ. نو دلته کې تاسو که بغیر اکاونټ نه یوز کولی شئ استعمالوئ نو تاسو وګورئ دلته کې تاسو ته پلس نشان چې ما ورنه دایره هم تاو کړه نو دلته کې تاسو ته پلس نشان ښکاري. نو سمپلی تاسو په ده باندې کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ بغیر اکاونټ نه د تاسو اپلیکیشن اوپن شولو. اوس دلته کې تاسو چې کوم یو تصویر هم ایډیټ کول غواړئ نو په لایټ روم کې تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل تصویر ته کلر ورکولی شئ. او که تاسو ته څه پرابلم وي نو تاسو په کامنټ کې موږ نه تپوس کولی شئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه درکړئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان.